دوستانو ته د چروغ او جوړ خوشاله بوي په نن ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولای شو په موبایل کې ډي پی تصویران جوړ کو. تاسو دوستانو تصویران کتلی وي د ډي پی تصویران چې کوم دي چې خلک جوړوي. دوستانو مثلا دغه تصویر څنګه کولای شو دا ډول تصویران په خپل موبایل کې جوړ کو. دوستانو ډیره اسانه طریقه په ډیره اسانه سره تاسو کولای شئ دغه تصویران جوړ کړئ. نو څنګه دوستانو کولای شو چې دغه تصویران جوړ کو. د دې لپاره تاسو خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ دوستانو د اپلیکیشن ډاونلوډولو طریقه وروسته کې درته ښایم. لومړی دوستانو راځو چې څنګه دغه تصویران جوړولی شو دغه طریقه درته ښایم. دوستانو اپلیکیشن اوس زه راخلاص کړم. نام ډي پی مارکر دی دوستانو. دغه متصونو کله راخلاص کړم نو لږه شیبه انتظار ورته کوو. دوستانو موږ راځو دلته لومړی کریټ ډي پی فور بوایز یعنی د هلکانو لپاره دی. دغه کریټ ډي پی فور ګرلز دغه د جنکو لپاره دی یعنی د ښځینه او طبقې لپاره. او دغه د اډ ایمیج دغه کوم چې دغه دوستانو دغه نام دغه بیا هم دغه کولی شو. خو موږ دوستانو راځو پاس دغه بوای باندې کلیک واخلو. کله چې په دې باندې کلیک واسه دوستانو نو څنګه دغه تصویر جوړو. دلته په دې کې هر ډول ښایسته تصویران موجود دي. یو تاسو انتخاب کړئ. کله چې دوستانو یو تصویر انتخاب کړ دلته موږ ته راځي نام. موږ دوستانو راځو د دې لپاره به دغه نام چیرته لیکو. موږ دوستانو راځو په دغه پاس ځای کې دوستانو دغه نام لیکو. دغه نام چې کله ولیکلو زه مثلا راځم خپل نام دلته اوس لیکم. زه دوستانو مثلا اوس راځم خپل نام لیکم. تاسو هم کتلی شئ. کله دوستانو نام ولیکلو اوس راځو په دغه سبمیټ نام باندې. سبمیټ نام آپشن تاسو وینئ په همدغه باندې کلیک کوو. دغه نام به دوستانو دغه ځای ته بالکل تاسو ته راشي. دوستانو دلته چې موږ کله نام ورکو او سبمیټ نام باندې کلیک واخلو موږ نام به دغه شکل دوستانو دلته راشي. نو دوستانو موږ کولی شو دې ته پوینټ هم اضافه کړو. دغه پوینټ باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ داسې تاسو کولی شئ د دې پوینټ هم ور اضافه کړئ. نو دوستانو دغه پوینټ د هر ډول پوینټ پاتې کېږي. د راځو کلر دلته کولی شئ د دې نوم کوم چې تاسو لیکلی دی د دې رنګ هم بدل کړئ. تاسو کولی شئ هر ډول رنګ چې غواړئ دلته دوستانو تاسو په دې کې انتخابولی شئ. دغه کلر باندې چې کلیک واخلئ نو دغه تاسو دلته انتخابولی شئ. او دوستانو په دې کې موږ دغه سب کوو به څنګه. راځو په دغه سیو باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک دوستانو واخیستو راځو خپل موبایل ګیلري ته. ګیلري دوستانو موږ دلته راخلاصوو. تاسو ته به زه اوس وښیم دغه تصویر دوستانو تاسو کتلی شئ. دغه تصویر ما سره اوس بالکل سیو شو. نو دوستانو اوس په دې کې تاسو کولی شئ نور تصویران هر ډول تصویران چې تاسو وغواړئ دغه په دې کې موجود دي. نو تاسو په دې کې دغه تصویران جوړولی شئ. تاسو کتلی شئ دوستانو نور تصویران هم په دې کې شته دي. دغه ټول تاسو کولی شئ. د ګرلز لپاره دوستانو تاسو کولی شئ په دغه دویم باندې کلیک ورته اخلئ. په دې کې دوستانو دلته بیا دغه تصویران تاسو کتلی شئ. که دغه تصویران غواړئ په دې طریقه هم تاسو کولی شئ چې دغه تصویران هم تاسو جوړ کړئ. دوستانو تاسو هم د باندې کلیک واخلئ او دغه تصویران هم تاسو جوړولی شئ. دا چې ایډز هم په دغه اپلیکیشن باندې یو څه راځي. دوستانو په دې کې هم همغه طریقه ده. همغه طریقه دوستانو تاسو په دې کې استعمال کړئ. همغه ډول په دې کې هم تاسو کولی شئ چې دغه پوینټ هم بدل کړئ. کالر هم بدل کړئ او دغه تصویران په دې کې هم تاسو دوستانو جوړ کړئ په همدغه طریقه باندې. په دې باندې یو څه ایډز هم تاسو دغه اپلاین هم کارولی شئ. دوستانو اپلاین تاسو کاروئ بیا تاسو ایډز نه راځي په دې باندې. دوستانو راځو په دغه باندې کلیک اخلو. د لاندې وروستي اپشن باندې که دوستانو کلیک واخلئ دا ډېر بهترین او په زړه پورې اپشن دی په دې کې. دا چې زما ډیټا هم بنده دی خو بیا هم په دې باندې ایډز راځي نه ورته پوهېږو. دوستانو ښه تاسو به راشئ دلته ګیلري ته. ګیلري ته چې کله دوستانو راشئ تاسو کولی شئ خپل یو تصویر هم ورته راواخلئ. دوستانو کله چې ګیلري څخه تصویر ورته راواخلئ نو تاسو کولی شئ په دغه تصویر باندې هم هر ډول لیکنه چې تاسو غواړئ دوستانو تاسو یې په دې کې کولی شئ. مثلا تاسو راځئ کوم شعرونه او بیتونه هر څه چې تاسو غواړئ په دې کې کولی شئ. په دې کې هم دوستانو دغه د ټیکس باندې چې لاندې کلیک دوستانو واخلئ دغه کې هم پوینټ موجود دي. تاسو کولی شئ د دې لپاره هم دغه پوینټ بدل کړئ. دوستانو دغه ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن یې کولی شئ. په دې کې ښایسته ښایسته دغه تصویرونه ډیزاین کړئ او لیکنې پرې وکړئ. یا بعضې تاسو کتلي وي د شعرونو لپاره استعمالوي خلک نو همدغه ډول څخه اپلیکیشنونو څخه کار اخلي. دوستانو په دې کې رنګونه هم تاسو کتلی شئ په دغه اپشن کې هم دي. او سیو باندې چې کله کلیک واخلئ دغه تاسو سیو کولی هم شئ. په دې کې ښه طریقه دوستانو همدغه ده چې تاسو ګیلري څخه هم کولی شئ
د یو تصویر واخلئ، مثلا خپل تصویر اخلئ، په دې باندې تاسو یوه لیکنه کولی شئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو. نو دغه اپلیکیشن په اړه تاسو ته ما ویډیو جوړه کړې وه. نو دوستانو دغه اپلیکیشن به څنګه پیدا کوو، د دې اپلیکیشن لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او لومړي کمنټ کې به مې د دغه ویډیو کولی شئ له هغې څخه هم ترلاسه کړئ او لینک باندې کلیک واخلئ. یا پلی سټور ته دوستانو کله تاسو راغلی نو زه به دوستانو یو ځل ډیټا هم پسې خلاصه کړم. پلی سټور ته دوستانو کله چې تاسو راشئ پلی سټور کې به اوس په سرچ کې موږ د دغه اپلیکیشن نام ولیکو. نو کولی شئ په دې کې پلی سټور کې هم پیدا کړئ. په ډېرې اسانۍ سره له پلی سټور څخه هم دغه اپلیکیشن تاسو را انسټال کړئ. خو د دې لینک به ویډیو ډسکرپشن کې هم وي او تاسو لپاره به د ویډیو په لومړي کمنټ کې هم تاسو کولی شئ هغې څخه هم تاسو را ډاونلوډ کړئ. دوستانو نام ډي پي مارکر. نو دوستانو دغه مارکر باندې چې کله دوستانو دغه تاسو په سرچ کې ولیکئ او دغه پسې سرچ کړئ نو تاسو ته به دغه اپلیکیشن اوس راشي. اپلیکیشن نو دوستانو تاسو لپاره ډېر راشي، خو هغه اپلیکیشن چې تاسو لپاره ما کوم اوس ویډیو پرې جوړه کړه ترتیب مې درته وښودلو، همدغه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو تاسو کتلی شئ حمزه نوم هم پرې لیکل شوی دی. نو دغه دوستانو تاسو کتلی شئ همدغه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې به یې وکاروئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که دغه ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ، له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو تر هغې ماته اجازه درکړئ چې تر نورو ویډیوګانو بیا راځم. تاسو په لوی الله سپارم.